بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو کوربا، ستاسو ملګری، ستاسو ورور، ستاسو میزبان، ستاسو هوست راجا محمد زیب سجاول ستاسو په درانه خدمت کې د سیلانی پروګرام سره د باډوان باندې شنه یو ځل بیا د ملکن ټي وي په شیشه باندې حاضر دی. د ملکن ټي وي د ټولو ملګرو د سی ای او چیف ایگزیکټیو افیسر صابر صاحب یو جهان مننه کوم، شکریا ادا کوم. د محمد زیب منصور صاحب، د بلال سردار، داسې پکې د کاشف ګلاب صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې موږ له دلته د راتلو موقع راکړه. د خپل ملکن ټول ټیم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې باندې شاته راله. د بده مرغه باندې شاله خدای پاک ډېر زیات ښایست ورکړی دی، خو د بده مرغه دلته چې کم تیر شوي حکومتونه دي نه په روډ توجه ورکړې ده، نه د دې ځای په سکولونو باندې توجه ورکړې ده. دلته ډېر پخوانه د پرایمري سکول دی او د میډل سکول نشته، د های سکول دلته نشته په باندې شاه کې. نو زه وایم که د های سکول د پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته تبدیلی راولي، د تبدیلی دعوی هم کړي دي هغوی، نو زه وایم که اصلي تبدیلی ده نو دلته تعلیم ډېر ضرورت دی. شرع ډېره زیاته کمه ده تعلیم. زمونږ خویندې میندې چې دي د هغې دپاره سکولونه نشته او کشتنو پرایمري ده میډل نشته، نو دلته پکار ده چې میډل سکول راشي، یو ډسپنسري یو هسپتال تابع دلته وکړی شي. نو زه وایم چې ترقي به راشي، په روډ دې توجه ورکړی شي. او داسې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان دا هم وایي چې مونږ به په هر ځای کې چې داسې ښایسته ځای، ښکلی ځای، شینکی ځای، هلته به ټورسټو دپاره پارک جوړو. باندې شاه خدای پاک ولې ډېر زیات ښایست ورکړی دی، ټورسټ راتلی شي دلته ډېر زیات امن دی. د ملکن ټي وي سره اوسئ. راکا گدلم کمال خوب نرازی ادم خان چرسی غر پسر کې یو لاچی و پلار مې وچی و مالی لور نه راکوینه. غر پسر کې یو لاچی و پلار مې وچی و مالی لور نه راکوله. غر پسر کې یو لاچی و پلار مې وچی و مالی لور نه راکوله. ترګاڼي نه زما نوم باچا اسلام دی. زه د باډوان باندې سره تعلق ساتم. دا علاقه باندې چې کوم باندې ورته وایي، دا په دیر لور کې ده او ډېره ښکلې علاقه ده. زه ټول نه اول د ملکن ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې د علاقې ته راغله او زموږ د ښکلې باندې دی د کیمرې په سترګه د خلکو ته وښوده. مخکې هم نور کوم حکومتونه چې وه تېر شوي دي، اوس چې کوم حکومت دی دا د پی ټي آی دی، عمران خان. نو زما د دې علاقې ایم پی اے ایم این اے صاحب ته دا درخواست دی چې په دې علاقه لږ نظر وکړي او دا ځای ډېر ښایسته ځای دی. دلته که مطلب پارک یا بل څه داسې څه سال شو نو دلته به ډېر ټورسټ راځي، اوس هم راځي، خو مطلب دا روډ هر څه دا کوم سیسټم چې دی که نه دا لږ وران دی. نو که حکومت په دې لږ نظر واچوي، کم عمران خان شو، زموږ د علاقې دا کم ایم پی اے ایم این اے همایون صاحب، محبوب شاه، دوی شو، دوی چې کم دی زموږ د علاقې دی لږ نظر وکړي او دا روډونه چې کم دي دا یې لږ سیټ کړي راته. نور هم کم زموږ د تعلیم مسلې شوې، مطلب دلته دې موږ ته یو میډل سکول ساز کړي، های سکول دې ساز کړي او نور هم کوم مسلې چې دي هغوی دې زموږ د علاقې ته نظر وکړي. مونږ د راجا محمد زیب د ملکن ټي وي والا ډېره شکریا ادا کوو چې دا زمونږ د غرونو ته د باندې شاته د علاقې ته راغی او دا غریب خلک یې داسې دونه مخکې کو. او بله دا چې زمونږ په باندې شا کې زمونږ مشرانو ډېرې سختې تکلیفونه ډېر دغه برداشت کړي، دا لارې کوڅې، دا روډونه، دا هر څه چې دي دا مشرانو په ډېرو سختو تکلیفونو باندې دغه کړي دي. د هغې باوجود د هغې کشران مشران اوس په هغه تولو په ټوټل لین دین کې په خپل سوچ فکر کې چې آیا موږ د خپل علاقه د خپل کشران او دا کسان ټوټل موږ لکه مخکې کو. په دې کې ټوټل لکه دا ځینې مشران خپل میټینګ کوي او زمونږ نور هم داسې پی ټي آی والا حکومت ته هغې ته زموږ درخواست دی چې مطلب زمونږ په لارو کوڅو زمونږ په د ټوټل علاقه ملکه مطلب دا چې دا ټوټل باندې شاه باډوان یا ټوله ایریا دا ټوله ډېره ښایسته علاقه ده. رنگ
کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي. زما نوم دی رودان دی او د بانډوان بانډیشه اوسېدونکی یم. زمونږ دا علاقه چې دا د غرونو په منځ کې واقع ده، الله پاک ډېر ښایست ورکړی دی، خو موږ په یو نسبت باندې ډېر وروسته پاتې یو چې دلته د تعلیم شره چې دا ډېره کمه ده، او انشاءالله موږ به دې له توجه ورکوو چې دا تعلیم لږ مخ په وړاندې بوځو او زموږ دا نوی کل چې دی دا تعلیم یافته شي او دوی د ژوند په ښکالو باندې ښایسته شي، او انشاءالله زموږ د مشرانو رسم و رواج چې دی دا برقراره دی. انشاءالله دا به موږ ژوندی ساتو او خپلو کشرانو ته به دا منتقل کوو چې هغوی هم د خپلو مشرانو د خپلو ابا او اجداد نښې نښانې په خپل ځای باندې مستقلي وساتي. زما نوم عادل خان دی او زه د ګدر چکدرې سره تعلق ساتم. مونږ راغلي یو بانډیش علاقې ته، ډېره ښایسته علاقه ده، ملګرو سره په چکر راغلي یو. پسمانده علاقه ده خو ډېر ښایست ول الله پاک ورکړی دی او د حکومت ته توجه نه ورکولو د لاسه ډېره شاته پاتې ده. یو پکې د ټرانسپورټ ډېر سخت دغه دی تکلیف دی، د هغې د وجې خلک د ټورسټ دلته ډېر نه راځي او چې راځي هم ګاډی به لاندې ودرې او پیاده به راخیږي. نو موږ د حکومت نه درخواست دی چې دې علاقې ته یې لږ په ښه سترګه وګوري او دې له دې ټول فیسیلیټیز ورکړي، نو دا به ډېره ښه لږ وخانده. زما نوم عجب خان دی او زه د باډوان پاین اوسېدونکی یم. دا ټول علاقه زموږ د خپل کلي سره باډوان سره تړلې ده او زما تقریبا یو کال وشو چې زه دې سکول ته راغلی یم. په دې کې د ماشومانو تعداد ډېر کم و، خو انشاءالله چې اوس ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او مزید خلک نور واړه ماشومان سکولونو ته رالیږي او د دې ځای د خلکو هم دا شوق دی چې یاره زموږ دا بچي چې دي نو دا تعلیم حاصل کړي. او دلته یو پرپیزا ماحول دی، پهاړي علاقه ده او ښکلې سیندري ده. که دلته ټورسټ یا کسان دلته راشي او د دې ځای معاینه وکړي نو دلته ډېر ښه امن دی او ډېر سهولیات دي پکې دلته او یو ښه ماحول دی دلته او سړکونه هم د دې ځای بهرحال لږ کمزوري دي، خو بهرحال هغه سکول هغه پورې راتګ پکې کېږي. زما نوم جی خورشید خان دی او زه د کوز باډوان سره تعلق لرم. دلته تقریبا زما د اتم کال دی په دې سکول کې. نو ماشاءالله دلته چې زه راغلی یم نو دلته ښه ماحول ښه مزیدار دی او مخکې چونکې دلته کې آبادي لږ ډېر کمه وه، دلته تعداد ډېر لږ و، خو اوس ورځ ته ورځ چې دی زموږ سره تعداد سیوا کېږي او دلته کې د غرونو کې چې کم خلک دي نو هغه چونکې ناخوانده دي نو هغه موږ ورو ورو په هغو کې هغه ویرنس پیدا کوو او هغه موږ میل کوو د سکول طرف ته. نو ډېر ماشومان چې دي څه کال زموږ سره داسې راغلي چې هغه تقریبا د 10-12 کالو ماشومان دي خو سکول ته سره راغلي نه دي. نو ماشاءالله اوس ورو ورو زموږ سکول ته هغه تعداد چې دی ورځ په ورځ سیوا کېږي او سکول چې دی مخکې چې دی روان دی او دلته زموږ چې دی ښه انډرسټینډینګ هم برابر دی. زما نوم عمرزاده دی. موږ د باډوان بانډیشه سره تعلق ساتو او زمونږ ټولو دیرې شړې شوي دي او په دې دیرو کې دا زاړه دغه تازه کول غواړو. دا کسان مسان ډېر ټپ شوي دي او زاړه کسان د دې نه ختم شو. ملاکن ټي وي ډېرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو مسافرو
زمونږ د باندې شاه د سیلانی پروګرام به تاسو کتلی وي چې کوم به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی مزید هم ترې اخیستي د ملګرو د خیالاتو نه ما تاسو خبر کړئ چې دلته کومې مسلې وي د هغې نه هم ما تاسو خبر کړئ د سیل په حواله باندې د ټور په حواله باندې که تاسو باندې شاه ته راتلل غواړئ نو ډېر زیات شینکی دی ډېر ښکلی ځای دی ډېر زبردست ځای دی امن دی پکې تر بل پروګرامو پورې به ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږم چېرته چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ پاکستان زنده باد ملکن ټي وي پاینده آباد د الله پامان ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پورې داخلي شروع دي هډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28